سلامونه بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو د جرمني په پښتو د فروشاین د برخې لوستونه دي. درویشتم څپرکی دویمه برخه. د درویشتم څپرکي د دویمه برخې لومړۍ پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Wie können Sie ausreichend Sicht durch die Frontscheibe erhalten? فرونټشایبه هماغه د مخې شیشه چې مونږ ترېنه لید کوو. تاسو څنګه کولی شئ چې د دغې ښیښې نه تاسو سمه یا په کافي اندازه لید ولرئ. Bei innenbeschlagener Scheibe Lüftung ausschalten und Fenster geschlossen halten. دننه په موټر کې کوم هغه سیستم چې د شیشې پاکولو یا شیشې ته ستاف ورکوي شیشه وچه سي هغه بند کړئ او چې شیشې هم کته کړئ. نه کله چې تاسو هغه د هوا سیستم بندوئ نو ستاسو د موټر دننه ښیښه خوله کوي. که چیرته هم شیشې جګې وي نو بیا موږ صحیح لید نشو کولی. Bei Nebel den Scheibenwischer von Zeit zu Zeit einschalten. کله چې منیار او غبار وي هغه شبنم بادوي په شیشه باندې پریوزي نو تاسو وخت په وخت باندې باید دغه شیشه پاکونه یا برف پاکونه چې دی د ښیښه څخه پاکوي دا چالان کوي چې شیشه مو پاکه کی. هو Bei Schneematsch die Scheibenwischer schon einschalten, bevor Ihnen andere Fahrzeuge Matsch auf die Scheibe schleudern. کله چې واوره وي په سړک باندې او بل موټر ستاسو د څنګ نه تیریږي دغه واوره او خاوره او خټه ټوله چې یو ځای ستاسو د موټر شیشې ته بادیږي نو تاسو هغه وخت کې ډیر مشکل سره مخ کیږئ. دلته وایي کله چې تاسو پوهیږئ واوره ده او داسې ګډه وډه خاوره او خټه دا ټول را بادیږي مخکې نه تاسو خپل دغه برف پاکونه چالان کړئ. کله چې هم خټه راغورځېږي یا هم دا واوره مرداره واوره ستاسو په شیشه باندې راغورځېږي وکولی سي مخکې نه دا پاکه کړي. هو دلته دا دواړه سم دي. دویمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. Was kann zu einer gefährlichen Unterschätzung der eigenen Geschwindigkeit führen? کوم هغه خطرناکه څیزونه د دې باعث کیږي چې مونږ فکر وکړو زمونږ د موټر سرعت یا تیزوالی ډیر ټیټ او کم دی. Fahren auf einer breiten, gut ausgebauten Straße. کله چې سړک ډیر ښه وي ډیر لوکس سړک وي چې په هغې باندې تاسو موټر څومره تیز ګرځوئ یا څومره سرعت ورکوئ تاسو وایئ چې نه زما موټر استا ده. هو دلته هم خطر د دې پېښېدای سي چې کومه پیښه رامنځته سي ځکه موږ وایو چې زموږ موټر استا ده او موږ لا هم ریز ورکوو چې موټر ډیر تیز لاړ سي. Starkes Motoren und Reifengeräusche. شټارکن کله چې موټر ډیر تیز یا جیګ غږ کوي او یا هم د ټایرونو غږ وي نو تاسو داسې فکر کوئ چې وایي موږ موټر ډیر تیز ده په دې وخت کې تاسو نور تیز نه ځئ. خو langes Fahren mit höherer Geschwindigkeit که چیرې تاسو ډیر مزل په تیز سرعت سره وکوئ هغه وخت کې هم تاسو فکر کوئ چې زما موټر استا ځي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دویمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه د ویډیوي پوښتنه د ویډیو ته راځو. په ویډیو کې ګورو 80 کیلومتره په ساعت کې مونږ ته اجازه شته چې موټر وځغلو. په داسې یو سړک باندې یاستو چې دواړه خوا د تلو راتلو لاره ده. مونږ نه شاته دا موټر مونږ ته ډیر رانږدې سو. 80 کیلومتره په ساعت کې تاسو ځغاسته لرئ. Wie verhalten Sie sich in diese Situation richtig? دلته تاسو څنګه سم چلن کوئ لکه تاسو چې دلته په دې شیشه کې ولیده په دې هنداره کې چې ستاسو شاته کوم بل موټر چې د هغه ډېر نږدې راغی تاسو ته. Ich behalte die Geschwindigkeit bei und fahre unverändert weiter. زه کوم سرعت چې لرم په همدغه سرعت باندې مخکې ځم. هېڅ سرعت کې مې تغیرات یا تیزوالي کې مې تغیرات نه راولم. هو ځکه که ته اوس بریک ونیسې هم مشکل جوړیږي تیز ته تللی نه سې ځکه 80 کیلومتره په ساعت کې تا ته اجازه ده. Ich beschleunige نه ته به سرعت نه ورکوې. Ich bremse kurz نه ته به بریک هم نه نیسې. دلته همدغه اول سم ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. څلورمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. In welcher Entfernung ist das Warndreieck aufzustellen, wenn ein Fahrzeug auf einer Straße mit schnellem Verkehr liegen geblieben ist? څومره لرې تاسو باید وارندرایک دغه مثلث د خطر د پاره چې وي یا د خبر د پاره چې وي دلته کوم خطر سته ده تاسو هغه باید په کوم ځای کې کیدئ په هغه سړکونو کې چې موټر ډیر تیز ځي او ستاسو موټر هلته خراب سوی ده.
معنا ده چې تاسو په اتوبان کې هستئ او یا هم لندشتراسه کې هستئ، ستاسو موټر خراب شوی ده، تاسو باید هغه خبرتیایي دریزوله یا مثلث چې د هغه څومره لرې د خپل موټر نه کیدی چې نورو موټرونو ته وښایي دلته بل موټر خراب ده یا کومه پیښه شوې ده. 100 متره باید تاسو د خپل موټر نه لرې تاسو دغه مثلث ږدئ چې نورو ته معلومات اوسي دلته موټر خراب ده یا هم کومه پیښه شوې ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. پنځمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Wann dürfen Sie Nebelschlussleuchten einschalten؟ کله تاسو کولی شئ د غبار څراغونه مو چالان کړئ د منیار لپاره چې دي. Wenn durch Nebel die Sichtweite 100 Meter beträgt. کله چې ستاسو لید د دې منیار له امله 100 ته راټیټ شوی وي یا 100 مترو ته شوی وي. نه wenn durch starken Regen die Sicht behindert wird او یا هم د دې له امله نه چې تاسو نشئ کولی د باران له امله نه یو څه ووینئ. نه wenn durch Nebel die Sichtweite weniger als 50 Meter beträgt. کله چې د غبار له امله نه ستاسو لید 50 مترو ته رالنډ شوی وي، یوازې تاسو وکولی شئ په 50 مترو کې یو څه ووینئ. دلته دا سم ده. شپږمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Was haben Sie zu beachten wenn Sie Ladung transportieren möchten؟ څه شته باید پام وي کله چې تاسو په موټر کې بار یو ځای نه بل ځای ته وړئ. Die Ladung muss gesichert sein. کوم بار چې تاسو باروئ په موټر کې دا باید تاسو ښه مسؤون او کلک وتړئ. هو die Ladung darf keinen vermeidbaren Lärm verursachen. کوم شی چې تاسو باروئ په موټر کې په هیڅ وجه باندې باید غږ ونه باسي. لکه بعضې ترپالونه وي چې هغه شمالي وهي، یعنی صحیح تړل شوی نه وي، د هغې لاندې شمال نه نوځي نو هغه یو رقم غږ کوي. او یا هم بعضې نور شیان چې تاسو باروئ هغې نه چې شمال وځي هغه د شمال وتل هغې نه یو رقم غږ پیدا کوي. تاسو کولی شئ د دې غږ نه جلوګیري وکوئ. د دې لپاره باید د کوم بار چې تاسو باروئ اضافي غږ پیدا نه کړي. اوومه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Wie durchfahren Sie sicher eine Gefällestrecke؟ څنګه مسؤونه کولی شئ تاسو د یوه کوتل نه تیر شئ؟ Ich nehme das Gaspedal vollständig zurück und schalte. زه کوشش کوم یا زه دغه د اکسلیټر پیډال نه پښه لرې کومه او خپل گیر راټیټوم. In einem Gang in dem ich wenig bremsen muss. معنا دا چې داسې یو گیر ته د موټر گیر راکته کومه چې زه هلته ډېر بریک ونه نیسم. هو تاسو سره باید گیر کومک وکوي چې تاسو استه لاړ شئ، نه ستاسو بریک. Ich nehme das Gaspedal vollständig zurück und schalte in den Leerlauf. زه د اکسلیټر نه پښه لرې کوم او موټر نیټل کومه. نه په هیڅ وجه باندې تاسو باید موټر نیټل نه کوئ. Ich nehme das Gaspedal vollständig zurück und schalte die Zündung aus. زه پښه د اکسلیټر نه لرې کوم او موټر کلي د موټر نه باسم. نه دا دواړه کارونه به هېڅکله نه کوئ چې تاسو خپله موټر ځي. که تاسو موټر ګل کې ستاسو شترنګ قلفیږي، که چېرته تاسو په لیاګنګ یا په خالي یا همغه نیټل کې لاړ شئ تاسو نه د موټر هغه یعنی که تاسو سره ګیر کومک کولی شي چې تاسو په اسانۍ موټر ودرولی شئ، په نیټل کې نه شئ درولی. دلته یوازې دا سم ده. اتمه پوښتنه د دوو نمرو پوښتنه ده. Was müssen Sie bei der Benutzung von Navigationssystem und Straßenkarten beachten؟ تاسو باید کوم شیانو ته پام وکوئ کله چې تاسې دغه د لارښوونې کوم سیستم یا ناویګیشن څه ده یا ناویګاسیون څه ده او یا هم هغه نقشه که تاسو سره کاغذي نقشه وي هغه کاروئ. چیش ته هم باید پام وي. Alle Navigationssystem können sich automatisch aktualisieren. ټول هغه ناویګیشن یا دغه سیستمونه، اپلیکیشنونه، کاریالونه، سافټویرونه چې دي دا په اتومات ډول باندې ځان کولی سي چې update کی. نه دا باید ته وخت په وخت باندې وکوي. Die Inhalte können schon kurz nach dem Kauf veraltet sein. تاسو فکر کوئ چې ما یو هفته مخکې دغه ناویګیشن سیستم اخیستی ده یا د نوی مې اخیستی ده
بیا هم کېدای شي چې دغه سیستم تاسو اخیستی ده اپلیکیشن یې جوړ سوی وي تاسو کوشش وکوئ چې دا هر وخت update کړئ. Auch aktuelle Inhalt können von der Realität abweichen. دلته دا دواړه سم دي. په دې دریم کې وایي کېدای شي هغه شیان چې په اپلیکیشن کې دي دغه دفتن لپاره قابل د قبول نه وي او واقعیت نه لرې وي. یعنی کېدای شي په سرک باندې یو څه تغییر وکوي نو تاسو به ډیر زیات ځان دغه نقشو پورې او یا هم ناویګیشن سیستمونو پورې نه تړئ. همیشه به تاسو خپل ذهن نه هم کار اخلئ. دلته دا دواړه سم دي. نهمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده Wozu können Fahrassistenzsysteme beitragen؟ دغه په ځینو موټرونو کې یا دا نوي موټرونو کې داسې سیستمونه شته ده چې موټروان سره کومک کوي په موټر چلونه کې. لکه څنګه کومک تاسو سره کولی شي یا کوم کومکونه د موټروان سره کولی شي zum Ausgleich von Fahruntüchtigkeit, zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, zur Unterstützung des Fahrers. دلته وایي چې ستاسو یا د موټرونو په مسؤلیت کې کومک کولی شي که یو موټر بل موټر ته نږدې کیږي په ښیښو کې سرې اشارې لګول شوي وي چې تاسو موټر ته نږدې کیږي یا هم سنسورونه لري هغه فعاله وي هو او د موټروان سره کومک کولی شي. څنګه کومک کولی شي؟ لکه څنګه مې چې وویلې که موټر د خط نه وځي ورته شټرینګ خوځوي یا لرزه کوي دا هغه سیستمونه دي چې په دې نویو موټرونو کې شته دي. دې ته Fahrassistent System وایي. دلته دا دواړه سم دي. لسمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده beim Bremsen bemerken Sie, dass Ihr Fahrzeug nach rechts zieht. Wie verhalten Sie sich؟ کله چې تاسو بریک نیسئ په دې وخت کې تاسو پوهیږئ ستاسو موټر یو خواته کش کوي هغه هم راسته خوا یعنې ستاسو موټر راسته خواته کش کوي. څنګه چلن کوئ دلته Ich suche eine Fachwerkstatt auf. زه کوشش کوم یا زه لټومه مستري خانه لټومه چې موټر ورته بوځم. Ich brauche das Problem nicht beheben, solange ich es durch Gegenlenken ausgleichen kann. زه اړتیا نه لرم چې دا مشکل یا دا ستونزه حل کړم تر هغو پورې چې زه کولی شم په اشترینګ باندې دا مشکل حل کړم یعنې بیرته اشترینګ راتاووم هر څه سمیږي. Ich ühle die Bremsbeläge. زه دغه لیډرونه یا ډرامونه چې دي دا غوړوم. نه تاسو به هیڅ نه کوئ ستاسو له وسې هم څه نه راځي تاسو به فقط مستري خانې ته ځان رسوئ چې هغوی وګوري. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا و د دې برخې پوښتنې تر بیا ښې چارې.